أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره ووایه د خپلو ښځو لوڼو او د مؤمنانو ښځو ته چې خپل پړوني یا لوی څادرونه پر ځانونو خوره کړي. دا ډیره غوره کړنلاره ده تر څو وپیژندل شي نو نه به ربړول کیږي. د بدکاره او فاسقو خلکو له ضرر او اذیت رسولو څخه به په امان وي او الله ښه بخښونکی او مهربان دی. ستا په سر باندې عزت دستا حجاب دی، دستا حجاب دی، ستا حیا او دستا د سپېڅلي رب په سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. وخت مو په خیر. تاسو ملي راپور ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د رب العالمین د کلام د الاحزاب سورت نه 50 آیات واورېده او د هغې ترجمه مو واورېدله. دا چې حجاب په ټولنه کې څومره اړین او ضروري دی او د یو مسلمان فرد لپاره د حجاب مراعات کول د دنیا او آخرت د کامیابۍ لامل ګرځي. موږ هم دغه ملي راپور ځانګړی کړی د همدې موضوع لپاره تر څو په ټولنه کې د حجاب مراعات کېدل لا ډیر شي او ورسره حجاب کوم موقف لري، هیوادوالو یې په اړه څه وایي، ورسره په څنګ کې له دیني اړخه ارزښت په کوم ځای کې دی او له حقوقي اړخه په ټولنه کې څومره د حقوقي قضیو د مخنیوي سبب ګرځي، موږ یې په دې ملي راپور کې تر تاسو پورې دررسوو. هیله ده تر پای ملتیا وکړئ. ملي راپور مه هېروئ. حجاب یوازې د جامو یوه ټوټه نه ده بلکې د ایمان یو ژوندی تعبیر دی. دا هغه تاج دی چې یوې مېرمنې ته عزت، درناوی او وقار بخي. حجاب د پاکۍ یو پیغام دی چې نړۍ ته وایي زه ارزښت لرم، زه ځان پیژنم او زه د خپل رب حکم ته تسلیم یم. حجاب یو الهي امر دی چې په عملي کولو سره په ټولنه کې د ستونزو او مشکلاتو مخنیوی، ورسره په څنګ کې د دنیا او آخرت د کامیابۍ سبب ګرځي. په همدې تړاو ورځو له هیوادوالو څخه پوښتو چې هیوادوال د حجاب په اړه څه لري. حجاب د ښکاره کېدو نیت نه بلکې د خوندي کېدلو نیت دی. دا د ازادۍ یوه نوې معنا ده چې ښځه خپل حدود پیژني، خپل ارزښت ساتي او د دنیا له سترګو د خپل شخصیت عزت ساتي. حجاب باید هر خواهر مسلمان حجاب مراعات کنه. حجاب یک چیز شرعی است و چیک بودن چیزا در لباس چیزا نیست. باید حجاب همیشه داشته باشه. اگر ما میخواهیم که خداوند از ما راضی باشه و او دنیا جنت نصیبمون باشه و باید حجاب داشته باشیم. حجاب چیزی است که برای هر خواهر مسلمان ما فرض است. کسی که سن خواهر مسلمان دیگه سیل میکنه اول بعد در فکر خودش خواهر خودش باشه که من هم خواهر دارم. اما حجاب نیست که واقعا که تنها زن خدا بپوشاند سر ریشه حجاب کنه. بعد مردا هم حجاب چشم داشته باشند. نباید وقتی که عکس یا سر مردم تیر شد از روی عکس سیل نکنند و را اذیت نکنند. این حجاب و مرداست که مردم باید حجاب داشته باشند، حجاب چشم، یعنی زنای چشم نباید بکنند. اما خواهرام که حجاب میکنن یا اونایی که بی حجابی میکنن او هم کار خوبش نیست که او بی حجابی میکنن. باید حجاب همیشه داشته باشن و حجاب مراعات کنن. چون شریعت دین مبین اسلام که ما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانیم، یعنی ما به دین مبین اسلام احترام داریم و مو ایمان داریم که بعد به او ایمان داریم باید ما همون شریعتی که گفت همون را مراعات کنیم. حجاب خو ډیر یو مهم امر ده
د دې په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی د دنیا او د آخرت د انسانانو ژوند په حفاظت کې ساتي او د دنیا او د آخرت عزتونه په دې کې دي او دې سره جامعه کې هم اصلاحات راځي. او بله خبره دا ده چې موږ د ځوانانو حفاظت هم کیږي، د ځوانې طبقې، که هغه د وناسو طبقه ده او که د ذکورو طبقه ده، که نه، د دواړو حفاظت په دې سره کیږي. نو حجاب ډېر مهم امر ده په ټولنه کې، امن راولي او بل حیا او عزت راولي. او بله خبره دا ده چې مهمترینه خبره دا چې دا د الله امر ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. ځکه الله پاک خپله په خپل کلام کې وایي نارینو ته هم وایي چې تاسو خپل نظر د پردو پرتورو نه یا پردیو زنانو نه خپل نظر کټ کړئ. او دغسې امر چې نارینو ته ده زنانو ته هم دا امر ده چې تاسو د نامحرمو سړیو نه خپل نظر کټ وساتئ. ځکه علما کرام فرمایي چې د نارینو دپاره یوه حجاب ده، یو حجاب ده چې دا خپل د نظر حفاظت کوي، که نه، پردو سرتورو ته یعنې پردو زنانو ته ونه ګوري. او د ښځو دپاره چې ده هغوی دپاره دوه امره ده، یو به خپل نظر د پردو نارینو نه ساتي او بل به خپل وجود د پردو نارینو نه په حفاظت کې ساتي چې د پردیو نارینو د نامحرمو نظر په ده باندې ونه لګي. هغه ښځه چې حجاب کوي د خپل ځان، خپلې ټولنې او خپل رب ترمنځ یو پټ تړون لري، یو داسې تړون چې په ښکاره چوپ دی خو په معناو کې له لوړ غږ څخه هم لوړ دی. حجاب واقعا هم یو ډېر یو شرعي کار ده او د اسلام له نظره که چیرې حجاب پرات نشي په وطن کې او په هر ځای کې ډېر واقعا چې ډېر ناخوالې رامنځته کولی شي. حجاب چې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وخته همدغه حجاب شرعي بلل شوی، یعنې حجاب باید حتما مراعات شي. ځکه حجاب چې ده که کومې ښځې حجاب ونه کړي نو د حجاب له وجې امکان لري چې ډېر ناخوالې او ډېر بد حالات رامنځته شي، یعنې د ځوانانو رویه ورخرابه کړي، د ځوانانو فکر ورخراب کړي. دا حجاب چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که څوک حجاب مراعات نه کړي نو که چیرې بیا هم حجاب وکړي او هغه کالي ډېر چسپ یا هغه لنډ وي نو بیا هم د خدای پاک به هغه د جنت بوی په هغه ښځې باندې حرام ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الحیاء نصف الایمان، حیا د ایمان یوه برخه ده. حجاب عینا حیا ده، ځکه یوه زنانه، یوه خور، یوه مور چې دې کار ته راوځي او دا په حجاب کې راوځي، په سطر کې راوځي، عینا نوره ټولنه، نوره جامعه، زموږ نورې خویندې، زموږ نور مورګانې دوی ترېنه عبرت اخلي او په دې باندې پوهېږي. بیا د حجاب هغه قیمت دوی ته معلومیږي چې حجاب څومره ارزښت لري. حجاب په یوه ټولنه کې بالخصوص په اسلامي ټولنه کې او بالخصوص په افغاني ټولنه کې ډېره مهمه ده. او الحمدلله چې اوسني نظام کې حجاب ډېر پرمختګ کړی ده. یعنې هغه وخت کې چې موږ مخکې نظامونو کې دلته لیدل زنان هم په کوم حالت لیدلې، اوس یې په کوم حالت باندې وینو، ډېر فرق یې کړی، ډېر تفاوت یې کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو سره زنانه نامحرمې زنانه مخ کېږي، نارینه ورته وایي چې تاسو خپلې سترګې کته واچوئ. که موږ زه یو مثال وایم، په قرآن عظیم الشان کې 2 ځایونو کې د خنزیر د غوښې نه منع راغلی چې تاسو د خنزیر د غوښې نه هغه وکئ، منع وکئ، دا مه خورئ. خو په لسهاوو په سلهاوو ځایونو باندې راغلی ده چې حیا وکئ. اوس هغه خلک دا موږ بالخصوص دا موږ خپل ځان یادوم د وایو چې د خنزیر غوښه منع ده، اما دا نه وایو چې موږ باید د پردیو سیاسرو، د پردیو زنانو، د پردیو خویندو میندو حیا او عزت هم وساتو. حجاب د سپېڅلتیا ژبه ده. دا نه یوازې د ظاهر ساتنه ده بلکې د زړه پاکوالی هم له ځان سره راوړي. د حجاب مراعتول په ټولنه کې بېلابېلې ښېګڼې لري چې د هغې له ارزښتونو څخه موږ کولی شو مثال هغه داسې بیان کړو چې مثال موږ کولی شو مثال د هغې په مراعتولو سره مثال هغه کوم اسلامي هغه چې دی پارلمنټ چې د هغه په مراعت کړي وي په بله مثال ټولنه له ضرر څخه ساتل شوي وي. زما په نظر د کورنۍ د عفت او عزت په خاطر حجاب ډېر ضرور دی، ځکه چې که چېرته په یوه کورنۍ کې مثال یوه کورنۍ مثال هغې ټول د ښځینه غړي حجاب مراعت کړي، هغې کورنۍ عزت ورسره ساتل کېږي. خدای نخواسته که چېرې کې بې حجابي رامنځته شي د کورنۍ عزت او د ټولنې عزت ورسره له منځه ځي. د امرمعروف وزارت څخه کوم هغه دوی د احکام پلي کوي د حجاب په باره کې په ټولنه کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. د هغې په مراعتولو سره مثال ټولنه دا مثال د حجابۍ طرف ته تللي ده، خلک له فحشاو څخه مثال راګرځېدلی دی او ډېر ښه مثبت تاثیرات یې په ټولنه باندې غورځولي دي. حجاب کو یوه شرعي مسله ده چې حجاب باید هره سیاسره، هره خور، هره مور دا باید وکړي، ځکه چې دا یو اسلامي مسله ده
او بیا د افغانانو دپاره ځکه چې په اسلامي ټولنه کې اوسیږي دلته ژوند کوي نو د دې دپاره بالکل دا یوه ښه شرعي تغه ده. نه یوازې چې یوه مور یوه خور په حجاب سره یا په دغه سره کولی شي چې د خپلې کورنۍ عزت حیا خوندي وساتي بلکې د آخرت دپاره هم دی پیدا کوي ګټه کوي. او دستا حجاب دی دستا حجاب دی مسلمان. قدرمن لیدونکو دا چې حجاب یو اړین او اساسي الهي امر دی او موږ او تاسې د ژوند په چارو کې عملي کوو. په همدې تړاو ورځو د امر بالمعروف وزارت ته چې دوی د حجاب په اړه خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی او کوم کارونه یې ترسره کړي دلته یې پوښتو. هغه ښځه چې حجاب کوي یوازې ځان نه بلکې خپل ټول فرهنګ خپل ایمان او له خپل ارزښت څخه هم استازیتوب کوي. د مخبې ترور خودې دا نصیحت واسو د مخبې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د حجاب د عملي کولو په باب باندې د عامه پوهاوي په مجال کې د مساجدو د علما کرامو سره او دغه رقم د ټولنې د نورو زبده وګړو سره وخت په وخت ناستې کوي او بیا مساجدو امامان او خطیبان د خپلو منبرونو او محرابونو له لارې دغه موضوع تر ولسه رسوي. تر څنګ یې په دې مجال کې د ښوونکو سره هم محتسبین وخت په وخت مجالس کوي او د حجاب د عملي کولو په باب د هغوی سره همکاري غواړي. دا هغه میتودونه دي چې د دې لارې سره د امر بالمعروف وزارت هم د حجاب او د نورو هغه اساساتو چې د شریعت محمدي حکم دی د خلکو پام ورته راړولی یا خلکو سره اشنا کول. دویم د حجاب د عملي کېدو اړوند هیوادوالو ته د عامه ذهنیت ورکولو ګراب که وګورو د پخوا په پرتله باندې تقریبا 80% په دې کې بدلون راغلی دی. اوس الحمدلله په هغه شکل بې حجابي یا د حجاب سره نااشنایي په هیواد کې شتون نه لري سره کوم چې مخکې وه. اوس الحمدلله دغه موضوع ته د ولس هم خپله پام راوښتی دی. داخلي هیوادوال خصوصا چې له بهر څخه څوک راځي زنانه یعنی غیر افغانان وي بهر مشته وي د سیل دپاره تجارت دپاره هغوی هم دغه اصل مراعتوي او دغه شی عملي کړی دی. او د بدلون په باب ویم چې بدلون اوس خورا ډېر په دې مجال کې رامنځته سوی دی. که موږ او تاسې وګورو بازارونو کې شفاخانو کلینیکونو کې خصوصا بیا په هغه ځایونو کې چې هلته ښځینه یعنې خویندې کاروبار کوي د خویندو په حاجیانو کې په سفرونو کې عملارو کې ترانسپورټي شرکتونو وغیره په دې کې ډېر بدلون راغلی دی. هیوادوالو ته پیغام دا دی چې حجاب یو الهي امر او فریضه ده په ټولو مسلمانانو باندې خصوصا په اوناس باندې دا لازمه ده چې دغه امر عملي کړي او دا د دوی د فزیکي ذهني رواني حالت د ټولو د خوندیتابه دپاره یو تضمین دی او په ټولنه کې د ناخوالو بدبختیو او اخلاقي مفسداتو ته له منځه وړلو دپاره یو ستره وسیله ده. کومه ټولنه کې چې بې حجابي وي حجاب نه مراعتېږي هلته موږ او تاسې وینو چې د هر څومره پرمختللي وسایلو اسبابو مادیاتو اقتصادي لحاظه قوت سره بیا هم د خورا غټو ننګونو اخلاقي ستونزو سره هغه ټولنې مخامخ دي. یو اساسي علت پکښې د حجاب نشتون دی. دا جامه د شرم نه ده بلکې د افتخار ده. دا بند نه دی بلکې محافظت دی. دا د کمزورتیا نښه نه ده بلکې د ځواک یو څرګند دلیل دی. قدرمن لیدونکو تاسو د حجاب په اړه ډېر څه واورېدل. حجاب یو الهي امر دی موږ او تاسو د ژوند په ټولو برخو کې عملي کوو خو دا چې حجاب له حقوقي اړخه کوم ارزښت لري دلته یې د حجاب په ارتباط باندې چې کله خبره یادیږي حجاب تنها یو لباس نه دی. حجاب اخلاق دی. حجاب د الله تبارک و تعالی د امر اطاعت دی. حجاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو ادا کول دي. حجاب خپل ځان او خپل ټولنې او د خدای جل جلاله د حقوقو حقیقي تمثیل ته مو حجاب ویلی شو. د حجاب په ارتباط باندې چې یوازې موږ اکثره وخت تر ښځو او تر ښځینهو پورې مختص بولو دغه فهم باید د ټولنې نه ورک کړی شي. حجاب په حقیقت کې د ټولو لپاره دی. حجاب په حقیقت کې د ټولو فریضه ده.
هر څوک پکې خپله برخه لري او هر چا چې په دې کې خپله ونډه وانخسته، خپله ونډه یې عملي نه کړه، د خدای په وړاندې، د خپل ځان په وړاندې او د ټولنې په وړاندې مسؤلیت ورته ګرځي. د حجاب یا د اسلامي پردې په ارتباط باندې باید سړی د وړکیتوب او د کورنۍ نه په دې باندې خبره پیل کړي. کله چې یو مور او پلار په حقیقي ډول د خدای په وړاندې ځان مسؤول وبولي، هغه خپل اولاد ته که نارینه وي او که ښځینه وي داسې لباس غوره کوي، داسې اخلاق ورښیي، داسې ناسته ولاړه ورښیي چې هغه د خدای جل جلاله د اوامرو ښه تمثیل کولی شي. کله چې دا مسئله عامه پوهاوي ته راځي، ټولنې ته راځي، مسؤلیتونو ته راځي، مکلفیت ته راځي او د بلوغ نه وروسته مسئله شروع کیږي، دلته نو بیا خبره الزام او اجباریت او وجوب ته راځي. کله چې موږ تاسې دې مرحلې ته داخلیږو، د دې نه مخکې موږ سم سالم تربیه شوي وو، بیا دا مرحله په ډیر ښه شکل، په ډیر علمي شکل او د زړه له کومې مخکې بولی شو. هر څوک په ټولنه کې هغه خپله وجیبه په دې کې مخکې بیایي. د مثال په توګه الله تبارک وتعالی اول ښځو ته امر نه دی کړی، اول یې موږ ته امر کړی دی. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اول موږ ته امر دی، نارینهو ته. د هغې نه وروسته بیا مسئله وقل للمؤمنات د ښځینهو برخه راځي. یعنی اول مسؤلیت موږ ته راجع دی چې خپلې سترګې ټیټې کړو، د محارمو نه خپلې سترګې لرې کړو، محارمو ته هغه تقدس باندې قایل وو چې خدای ورته قایل دی، په هغه پولو باندې ور ونه خیږو چې خدای او رسول ورته ټاکلي دي. مسئله ډېره اسانه کېږي. تر دې خطرناکه مسئله بیا هغه وخت پیل کېږي چې کله موږ تاسو په ټولنه کې د حقوقي نګاه نه حجاب مراعات نشي او د حجاب په ارتباط باندې چې کوم آداب او اخلاق او ضوابط الله تبارک وتعالی او رسول علیه السلام ایښي دي، هغې ته اهمیت ورنه کړی شي، مسئله دې ته راځي چې په ټولنه کې سمدلاسه جرائم لوړېږي. د دغې جرائمو د مخنیوي لپاره، د ټولنې د سلیمې ساتنې لپاره دا ډیره مهمه ده د حقوقي نګاه نه چې داسې قوانین ولرو، داسې مقررات ولرو چې هغه قوانین او مقررات په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د دغې الهي امر د تنفیذ لپاره حقوقي حیثیت رامنځته کړي. د هغې په مقابل کې دی مکلفیت ولري، د هغې په مقابل کې دی د قانوني مراجعو په وړاندې مسؤول وي، مخکې له دې چې دی خپل ضمیر او خدای او ټولنې ته مخامخ کېږي، د قانون په وړاندې دی مسؤلیت ولري. زه فکر کوم چې په دغه شکل باندې موږ تاسې بیا کولی شو مسؤونه او په واقعي حجاب باندې پوښل شوې ټولنه ولرو چې هغه یوازې په ښځه پورې مختص نه وي، یوازې د خویندو په مسئله پورې مختص نه وي. دا مسئله باید د نارینهو نه پیل شي او بالاخره مسلمانو خویندو ته ورسیږي، زموږ کوچنیان پې تربیه شي او ټوله ټولنه مسلم لوري ته روانه شي. کله چې په ټولنه کې حجاب مراعات کیږي، څو ټکي سمدلاسه راپورته کیږي. اول او تر ټولو مهمه دا ده چې د حکیم او علیم او واکدار او ټولواک خدای اوامر په ځای کړي. د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سنت چې خپل امت ته یې پریښي دي هغه په ځای کړي. د دې سره په خوا کې دا ډیره مهمه مسله ده چې په ټولنه کې یو ډول فردي مسؤلیت رامنځته کیږي. د هغه مریضو انسانانو د مخنیوي لپاره یو ډول دیوال رامنځته کیږي چې هغوی خپل نفس او خپل خواهشات نشي کنټرولولی. تر دې خطرناکه مسئله دا ده چې یو مسلمان په دې پوهیږي چې څه شی زما حق دی او څه شی زما حق نه دی، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، او ورو ورو دوی په دغه ډول قیودو باندې او په دغه ډول احکامو باندې دې ته راځي چې انساني اخلاق ترمیم شي، حقیقي انساني او اسلامي ټولنه رامنځته شي. او په دغه ډول باندې موږ په پایله کې دې ته رسیدلی شو چې د نور بشر په وړاندې د خدای پاک د دین حقیقي تمثیل وکړی شو، د خدای پاک د دین حقیقي انظور هغوی ته ورکړی شو، او د دغه انظور د مسؤلیت او د ایجابي تاثیراتو یا د مثبتو تاثیراتو پایله هغوی ته په بشري ټولنه کې وښودلی شو. زموږ عقیده او فکر باید دا نه وي چې یوازې د ټولنې د اوسني تغییر په خاطر باندې حجاب مراعات. دا حجاب باید زموږ د ایمان او د عقیدې برخه وي. دا حجاب باید زموږ د ژوند د اخلاقو یوه برخه وي. او د حجاب په ارتباط باندې یا د نورو شرعي احکامو په ارتباط باندې خدای جل جلاله ته یوه ورځ د ودرېدلو فکر را سره وي چې یوه ورځ به د الله په وړاندې ودرېږو او د هغې ودرېدلو لپاره څه تیار کړو. زه فکر کوم دا هغه ورځ ده چې یوم لا ینفع مال ولا بنون، چې نه به سړي ته خپل زامن ګټه رسي او نه به مال ګټه رسي. الله هم دې په دغه ورځ باندې کامیاب. حجاب هغه تاج دی چې ښایست ته چوپتیا او شخصیت ته وقار ورکوي.
دی دستا حجاب دی مسلمانۍ په ځان دی. قدرمن او درنو لیدونکو، تاسو د حجاب اړوند ملي راپور ولید. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. قدرمن لیدونکو، زموږ د ملي راډیو تلویزیون ټولې خپرونې پر ټولنیزو رسنیو هم کتلی شئ. دا و زموږ د دې اونۍ ملي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ. تر بل ملي راپوره مو په پاک رب سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.